قادرکوټې پورې د تګ راتګ په لار کې د پاسپورټ د ناروا پیسنې په خلاف ډېر پرلک په چمن کې د شټرډون هړتال اعلان کړی دی. تاسو ټولو دوکاندارانو ته خواست کوو چې سبا د اتوار په ورځ پر 21 تاریخه او د نوي کال پر 1 تاریخ د جنورۍ د سوار په ورځ دغه 2 ورځې مکمل شټرډون هړتال دی. تاسو ته په ډېر درنښت خواست کېږي چې زموږ سره دا هړتال کامیابه کړي. موږ اویا ورځې کړو، اویا ورځې بعد دا هړتال کوو انشاءالله د کار په آخر کې او د نوي کال د اولې ورځې په دنیا کې دا پیغام ورکوو چې انشاءالله په بریالۍ دنیا په هېڅ په آخرت باندې په دا ورځو کې اخته ده. موږ زموږ څخه درو اویا ورځې کېږي چې هره دروازه بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د پرلت څخه حاضر یم چې اوس د کریم دادله وینا دا وله چې د پر 21 تاریخه به د ټولو چمن ښار کې شټرډون هړتال وي او د ټولو ښاریانو سره خواست مو وکړي چې تاسو په مرضي باندې خپل دوکانونه بند کړئ او زموږ سره په دې کې حصه واخلئ. او پر 1 تاریخ چې د کال اوله ورځ د خلک به د نوي کال خوشحالي لمانځي، نوي کال ته به خوشحالي او زموږ په مکمله جنوبي پښتونخوا او مکمله بلوچستان کې به هړتال وي. او د مسافرو وروڼو سم دا خواست کوو چې تاسو د تګ راتګ کوشش مه کوئ، ځکه د کوټې چمن لویه لاره به مکمل طور پر بند وي. د آل پارټیز کریم دادله صاحب اوس په وینا کې دا خبره وکړل چې پر 1 تاریخ په مکمله هړتال وي په ټوله بلوچستان کې، او پر 21 تاریخه به د چمن په ښار کې مکمله شټرډون هړتال وي. د ټولو دوکاندارانو سره دا خواست وکړي چې تاسو خپل دوکانونه بند وساتئ او زموږ سره په دغه پرلت کې راسي شراکت وکړي. ویډیو پر مخ در سره شیر کړئ چې د ټولو ښاریانو پرې دا ورسیږي چې سبا نه بل سبا 21 تاریخه دی هړتال دی په چمن کې، او پر 1 تاریخ چې د کال اوله ورځ ده په هغه ورځ به په ټوله بلوچستان کې د آل پارټیز دا فیصله ده چې په ټوله بلوچستان کې به هړتال وي او د چمن کوټې لویه لاره به هم بند وي. سلامونه د ګروپ ملګرو سره مستي په خیر د سلام ټیک ټاک ملګرو. نن په چمن کې شټرډون هړتال دی چې دا دی ګوره ما خپل شکر کې قرباني ورکړې ده دوکان مې مخ بند یې انشاءالله قانوني که سبا یې نن اوله ده د نو بازار ما ټوټل بند دی. دا سپین چوکر د خلاص دا سپین چوک دی، دا د نواب دوکان دی، دا ګرد خلاص دی. دا ځوان وایي چې ګرد یې بند کې زه هم بندوم. ګرد خلاص ولا کولا دا ریړی والا دا اوس هم راوتلی د سپین چوک مرشده د ټولو دوکاندارانو مشکوریا ادا کوو، د ټولو دوکاندارانو شکوریا ادا کوو چې دوی خپل دوکانونه خپل کاروبارونه بند ساتلي دي. د شپې پر 12 بجې به ګرد ښار راوځي پر لاس نه به راځي، موږ دوی به خپل کار لمانځو. دنیا پر میډیا به راشي چې پر دا ولس پر دا افغان پر دا پښتنو پر دا وطن څه دي. د ټولو دوکاندارانو شکوریا به دا یو پرېکړه یې راوتلې